په کندهار کې محلي رسنۍ او خبریالان لا هم د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په جنوبي غرب زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي دا ستونزه له کلونو راهیسې پر ځای پاته ده او په حل کولو کې بنسټیز کارونه نه دي سوي. په دغه حوزه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر احمد لودین د سایبري امنیت د خوندیتوب په یو ورکشاپ کې وایي لامل یې دا دی چې تر ډیره خپل رسنیو په ځینو برخو کې د پام وړ کار نه دی کړی چې له امله یې اکثره رسنۍ تړل سوي هم دي. 2014-15 څخه وروسته چې د امارت څخه 6 کاله مخکې هم خبره وه رسنۍ د زیات اقتصادي ستونزو سره مخ وې. حتی د جمهوریت په وروستیو کې لا هم موږ داسې پیښې درلودلې چې خبریالان د اقتصادي مشکلاتو سره مخ وو، رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل سوي وې. نو طبعا دا ستونزې اوس هم موجودې دي ځکه په اقتصادي برخه کې ډېره اشده اړتیا شته. خو یو شی چې رسنیو ونه کوي هغه خودکفایي وه. که چیرې رسنیو د خپلو فعالیتونو پر مهال خپل مسلکي کارمندان په کار ګمارلي وای، خپل مسلکي مدیریت ته یې پام کړی وای، خپلې راتلونکي خودکفایي ته یې توجه کړې وای، نو نن به تر ډېره پورې دا مشکلات حل وای. هغه زیاتوي ځینې رسنۍ بیا په دې برخه کې یو اندازه کار کړی چې لا تر اوسه هم ښې روانې دي. معلومات ته لاسرسی لا هم یوه ستونزه ګڼل کیږي چې لودین یې په اړه وایي تر یو اندازې افغان سرپرست حکومت په دې برخه کې کار کړی، خو که یوه اندازه نور کار هم وسي نو د خبریالانو کاري ساحه به پراخه سي. نو ستونزې ستا، مشکلات ستا، خو د حل دپاره یې موږ ښه همغږي جوړه کړې ده. د افغانستان په کچه مو د اسلامي امارت مشرتابه سره، د کندهار په کچه دلته د محلي لوړ رتبه مسؤلینو سره ډېر ښه همغږي سته. معلومات د لاسرسي په برخه کې چې ستونزې راځي، د خبریالانو د تهدیدونو په برخه کې چې ستونزې راځي، د رسنیو د مالي سقوط په برخه کې چې ستونزې راځي، یا مثلا کله کله د خبریالانو او رسنیو او دولتي ادارو ترمنځ په ځانګړي ډول امنیتي ادارې د هغوی ترمنځ سوء تفاهمات راځي. نو دغه مشکلات موږ د دغه غونډو له لارې حلوو چې ډېره ښه نتیجه یې ورکړې. بلخوا خبریالان هم وایي مهمه ده چې افغان سرپرست حکومت او مؤسسات محلي رسنیو ته پر وخت پروژې ورکړي څو د رسنیو او خبریالانو اقتصادي وضعیت ورسره ښه سي. دغه راز دوی غوښتنه کوي چې معلومات ته د لاسرسي په برخه کې که نور کار وسي دا به لا ډېر د خبریالانو ستونزې حل کړي. هر څومره چې د کار ساحه پراخیږي، هر څومره چې خبریالانو ته اسانتیاوې برابریږي، د هغوی کار لا پرمختګ کوي، وده کوي. او زموږ غوښتنه هم دا ده چې لکه د خبریالانو سره چې همکاري په ځینو موردو کې کېږي لا زیاته سي تر څو د هغوی کار پیاوړی سي او د ټولنې اړخ ته رسېدنه وکړي. خبریالانو دپاره هر وخت اطلاعات او معلومات مهم دي تر څو ولس په خبر کړي او دوی ته ولس په تمه وي چې د دوی څخه یو نوي څه واوري. نو د هر خبریال دپاره دا ډېر مهم او اړین دي چې معلومات او اطلاعات ته لاسرسی ولري او هغه بیا تر نورو خلکو پورې ورسي. په کندهار کې د خبریالانو بنسټونه وایي دوی د افغان سرپرست حکومت له مسؤلینو سره هره میاشت د همغږۍ غونډې جوړوي چې له برکته یې د خبریالانو حکومت ترمنځ ستونزې او سوء تفاهمات له منځه وړل سوي. دغه بنسټونه زیاتوي د خبریالانو د تخطیو کمیسیون یوازې دا مهال په مرکز کابل کې دی، خو د دوی هڅه دا ده چې ولایتونو ته هم وغځول سي.